نن به انشاءالله یو نوی باب شروع کوو، باب السهو. باب السهو دا به یو نوی باب شروع کوو انشاءالله چې دې تعلق د سهو سره دی. انسان خو کمزور دی، نو دی په منځ کې سهو کېدی شي، په منځ کې خطا کېدی شي او هیر پرې راتلی شي. مخکې مؤلف هغه کارونه بیان کړي چې هغه جایز دي په منځ کې، لکه یو حدیث تیر شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو دوه زناور په منځ کې وجلی شي. کم لړم او مار. نو کېدی شي په دې کې ته بیا په خپل منځ کې خطا شي او سهو وشي، نو بیا پسې دا باب راوړو چې په دې کې به دا مسله بیانېږي تفصیلا. انسان په منځ کې سهو کېږي او خطا کېږي او هیر پې هم راځي، خو د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده چې موږ په خطا او په نسیان او په سهو باندې نه رانیسي. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. سوره بقره کې دي چې الله موږ مه رانیسه په هغه څه باندې چې زموږ نه هیر شي یا موږ پکې خطا شو. او حدیثونه ډېر حدیثونه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره بیان کړې ده چې الله زما امت نه رانیسي په خطا باندې، په سهو باندې، د یوې خبرې په هېرېدو باندې الله نه رانیسي. وجه دا دی چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو خالق دی، نو هغه د انسانانو نه ښه خبر دی چې د انسانان کمزوري دي، په دوی به خطایي راځي، په دوی به نسیان راځي، په دوی به سهو راځي. نو الله اسانتیا پیدا کړه، ځای په ځای الله موږ ته په دې دین کې اسانتیا پیدا کړې ده، ځای په ځای. او دا د الله رحم دی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. الله وایي ما په دې دین کې په تاسو باندې څه سختي نه ده جوړه کړې. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید الله بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. الله ستاسو دپاره اسانتیا غواړي او الله دا نه غواړي چې یو خبره تاسو ته ګرانه کړي. په ډېرو ځایونو کې لکه د سفر دې مسلو ته وګورئ، د تیمم دې مسلو ته وګورئ، دغه شان د دې سهوې دا مسایل شو، نور داسې ډېر مسایل چې الله سبحانه وتعالی ځای په ځای موږ ته اسانتیا پیدا کړې ده. حالانکې تېر شوو امتونو باندې ډېرې سختې مسلې الله لازم کړې وي، خو الله سبحانه وتعالی دا پیغمبر راولېږو او د دې پیغمبر په واسطه په موږ باندې ډېرې مسلې موږ ته واضح کړي چې هغه په تېر شوو امتونو باندې سختې وي او ګرانې وي، الله موږ ته اسانې کړي. بلکې یو مسله دا ده، باب السهو. باب په بیان د دې کې چې یو سړی په منځ کې خطا شي نو څه به کوي. ګوره د هرې مسلې علاج هغه په قرآن او حدیث کې هغه شته. مشکل لري چې یو سړی پې بیا نه پوهېږي، دا خو بیا د هغه مشکل دی. خصوصا امامانو صاحبانو له پکار دي چې دا مسلې زده کړي. اگر که هر مسلمان باندې لازم دي چې هغه مسله خو زده کړي چې هغه د دې مشهورو عباداتو سره تعلق ساتي، لکه مونځ، د هغې نه مخکې عقیده. په دې کې خو یو سړي دپاره څه عذر نشته که نه. یو سړی وایي ما له د مانځه چل نه راتو، قیامت په ورځ به زه الله ته یم چې یالله ما له مونځ نه راتو، الله به معاف کړي. خو جوور علم دی، نو دا عذر دی انسان چلیدی شي چې یالله دومره جوور علم ما سره نه و. لکه مثال کې د میراث مسلې شوې،
اوس هر مسلمان ته خو د میراث د مسلو پته نشته او داسې نور علم خو دریاب دی خو بعضو خلکو له الله دا پوره علم او جوهر علم ورکړي د شریعت خو بعض علمونه هغه دي چې هغه په هر مسلمان باندې د هغې زده کول لازم دي هر مسلمان باندې لکه اوس هغه مسایل چې هغه تعلق ساتي د منځه سره به لازم زده کړي ځکه چې د لمونځ خو هغه عبادت دی چې موږ په ورځ کې 5 پیرې فرضي لمونځ کوو نفلي او به سنت یو سړی ماله د منځه طریقه نه راځي نو دا مسلې خصوصا امامانو له یادول پکار دی او عام هر مسلمان له پکار دي سړی په منځه کې خطا شي څه به کوي په منځه کې سهو کېده دا په یو څو قسمه سجده سهو منځه کې اخره کې 2 سجدې لګول چې انسان سهو شي د دې 3 وجې دي د دې سجدې څو وجې دي 3 په منځه کې زیاتې کول دویم په منځه کې کمې کول دریم په منځه کې شک راتله بیا د شک مسله هغه ته بیانوم هغه به 2 قسمه ده په منځه کې شک راتله منځه کې زیاتې کول منځه کې کمې کول خو دا فایده ورسره یاد ساتئ چې دا به سهوني یعنی په خطا سره به کېږي ځکه که چا قصدن عمدن زیاتې او کمې وکړو نو مونځ څه شو باطل شو قصدن او عمدن پکې ګزاره نه کړي یو سړی وایي چې زه به قصدن د منځه په واجباتو کې یو واجب کار پرېږدم او بیا به 2 سجدې ولګوم کېږي نه ځکه چې په منځه کې چې یو سړی ارادتن او ښه په قصد سره او ښه ورته یاد یې او دی زیاتې کړي او کمې کړي د خدای الله په دین پورې خیان دي نو د سجده سهو دا مسله د هغه چا دپاره دی چې هغه سهو شي ځکه د سجده سهو وایي خطا شي او په خطا سره یا کمې وکړي یا زیاتې وکړي یا په شک کې پرېوځي او شک سهو نه ده لکه سهو خدای چې کمې زیاتې وکړي خو دا شک هم یوه مسله ده دې هم څه علاج خو پکار دی که نه یو سړي د منځه په رکعاتو کې په سجدو کې په دې کې شک راغی څه به کوي شریعت مسله بیان کړې ده او دا سجده سهو واجب ده او لازم ده سجده سهو لازم ده صحیح خبر ده چې په دې باندې امر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی نو د دې کول لازم دي چې کله انسان خطا کې واقع شي بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا به د سلام نه مخکې کې که د سلام نه وروسته به کې یو اوږده او پلنه مسله ده په کتابونو کې تقریبا 10 اقوال دی په دې کې د علماو ها په دې باندې اتفاق د ټولو دی چې هر یو جایز دی د اتفاقی مسله ده جایز هر یو دی خو غوره طریقه کومه یوه ده په دې کې اختلاف دی بعضو علماو ځان ته خبره اسانه کړې ده وی چې هر قسمه خطا شوي او شک ته د په منځه کې هر قسمه راغی نو د سلام د ګرځولو نه بعد به 2 سجدې لګي یو قول دا دی چې سجده سهو به کوم ځای کې لګي سلام ګرځولو نه بعد هر وخت کې بل طرف ته به بل قول دا دی دویم خبره اسانه کړې ده وی چې هر څه وشو که کمې دی که زیاتې دی که شک دی نو سجده سهو به د سلام نه مخکې کې سلام د ګرځولو نه مخکې به 2 سجدې ولګي بعض علماو تفصیل بیان کړی چې نه د حدیثونو ته به ګورو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه کار کړی د هغه شان به یې کوو او دلیل په رڼا کې دا ډېره مضبوطه خبره ده اگر که جایز دواړه وي
لکه اوس حدیث کې راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلاني ځای کې سلام نه بعد سجده سهو کړې ده. یو سړي ته هم دقه شان غلطي راغله او د سلام نه مخکې سجده سهو وکړه، نو سجده سهو یې څه ده؟ صحیح ده، صحیح ټول دي. خو اختلاف دی کې دی چې کومه غوره ده. نو غوره دا ده چې موږ هغه شان طریقه وکړو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی ده. نو بیا په هغې کې اختلاف دی، بعض وایي دلته به داسې کړي او دلته به دا کړي. زه درته لنډه او حاصل دا خبره ذکر کومه. د دې نه مخکې چې تاسو ته دا تنبیه درکړم چې موږ الحمدلله ټول سړي یو، څه ماشومانان نه یو. مخکې به ما بار بار تنبیه ورکوله په دې موبایلو باندې چې دا بند یې ساتئ، خو بیا یې ستړي کړو. نو اوس یو سړی پې ښه ښکاري چې موبایل دی ورته راځي کړنګېږي. دا په دې درس کې، صرف په دې ننني درس کې او په دې 12 منټو کې 3 پیرې جوال وکړنګېد. داسې ده که نه ده؟ یا به تاسو ته ډېره ګرانه وي د دې موبایل بندول د الله لپاره، او یا به ډېر غټ سړی ډېر ضروري ټلیفونونه به ته راځي، نو چې دومره غټ وي چې دین دپاره ټیم نشي ورکولی، نو بیا د درس کې او د دین دپاره ناسته داسې شي. دا موبایل یې دې دیوالونو لرې واچوئ، ماتې کوي چې کله پکې بېعزتي او بېادبي د الله کېږي او د الله د کورونو کېږي. موږ الحمدلله چې انسان د یو مسلې سره عادت شي که نه، هغه عادت وي. زه د خپل ځای نه یم، زه په دې عادت شوی یم چې جومات ته راننوځم یا موبایل ما سره نه یا به سایلنټ وي. جومات په دې په وړۍ چې زه خپل کېدم نو بس ما ته رایاد شي چې موبایل بند یې کړم. بهر ته وځو بیا به ورسره ګورو. خو دا چې ورته په دې مانځه کې او په دې درسونو کې کړنګېږي دا غریبانه نه دي عادت. دوی دا مسله نه دی زده کړې، ځکه تېرېږي هر وخت. او چې کله موږ مسله بیانې کړو هر یو په جیب باندې حمله کې کړپ کړپ بیا زر زر دا کړي. دا به نظان عادت کړي چې جومات ته راننوځي درس کې کښېنې دا موبایل لږ بندوه. که قیمتي نه وي دا قرآن او د حدیث نه، او که قیمتي ستا په نظر کې د قرآن او د حدیث نه، بیا خو ستا جدا مسله ده، ستا علاج بیا موږ سره نشته. په مخه بار بار په یو خبر باندې تنبیه د خونم نه کوي. او سړی کم عمره ته ماشوم ته لګوي نو هغه ته به بار بار نصیحت کوي، ځکه چې ماشوم خو خبره هېروي. بل ماشوم دی نو هغه ته به په مخه یادوي داسې کوه، داسې مه کوه، داسې کوه، داسې مه کوه. یوه خبره زموږ د دین سره تعلق ساتي او بار بار یې ته بیانو چې کله یو اعلان د حکومت د طرف نه وشو دلته چې حکومت اوس کیمرې لګولي دي او په هغې کې دا پټ هم رانیسي، چا پټه نه وي تړلې هغه باندې پرچي کټ کېږي. نو هر یو چې ګاډي ته راوخېږي نو دومره یېرولي دي چې هغه کور مخې ته ولاړ ګاډي کې به یې پټه تړلي. دومره قدر او دومره یره، که دا یره دې د الله نه کولی. تا ته پته وي چې هر وخت ما سره 2 ملائک دي کرامن کاتبین، د هر څه هغوی نوټ کوي. نو چېرته به ته د الله بېقدري نه وکړې او چېرته به د الله بېادبي نه وکړې. احتیاط کوئ. حیا د الله نه حیا کوئ، حیا د الله نه کوئ. چېرې الله به څه وایي چې زما د بنده زما دپاره دومره څه نشي کولی چې دا موبایل لږ ساعت له بندوی مه سایلنټ یې کړه، دومره نشي کولی. موږ کوم ځای کې لګي یو؟ سجده سهو په دواړو طریقو جایز ده، قبل السلام او بعد السلام. خو غوره دا ده چې انسان په هغه طریقو کې به کومه طریقه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې په هغې کې هم بیا اختلاف دی.
خو زه به درته حاصل او مختصر خبره ذکر کم دا خبره به د ټوله اسانه شي غټو محققین و علماو دا طریقه بیان کړې ده او دا نچوړې راویستې دی او دا خبرې د قرآن او د حدیث نه راویستې دي انسان چې په دې حدیثونو کې نظر وراچو د حدیثونو ټول روان دي وایو به نو دا نتیجې ترې راوځي شیخ العلامه ابن عثیمین رحمه الله هغه یو رساله په دې باندې لیکلې ده نو هغه هم حاصل دا ذکر کړی وی په دوو حالاتو کې به د سلام نه مخکې سجده کې په دوو حالاتو کې به د سلام نه بعد کې په دې خو ورسېدې که نه چې دوه او دوه حالات د سلام نه مخکې او دوه حالات د سلام نه وروستو د سلام نه مخکې به یې هله کوې چې کله منځه کې کمی راشي چې منځه کې کمی راغی نو بیا به کله کې سلام نه مخکې په دې به دلیل واورئ تاسو او چې کله درته شک راشي چې د مونځ 3 رکعته او که 4 یو که 2 او یو طرف ته دیم رجحان نه کیږي شکی په دوانو کې 3 دی که 4 دی ته به سوچ وکړه چې کم یو به یو تم رجحان نه ځي نو په دې حال کې به هم د سلام نه مخکې تو حالات چې زه به درس په اخر کې تپوس کوم ګورې دویم د سلام نه بعد چې کله منځه کې زیاتې وشي یو حال دا شو دویم په منځه کې انسان شکی شو او بیا په یو خبره باندې یقین جوړ شو یو خبرې ته رجحان وشو نو دی به هم د سلام نه بعد سجده سهوه کوي ورسېدی به داسې لګیا څوک به بیان کړي ما ته را څلور احوال نه په دې نوو ملګرو کې دا کوم الله والا چې ناست الله بخلي چا غلط ووایي چا ته صحت شو په دې نوو کې حاجي صاحب نه نه دا جواب دې صحیح راکړه خو د آخري ټانکه ورسره تا ولګوله اولنی حال په منځه کې کمې سجده به بعد السلام قبل السلام عفوا سجده سهو به سلام نه مخکې شک راغی او یو طرف ته هم رجحان نه ځي دی به کوي څه دا به وروسته بیانو خو موږ صرف هغه حال بیانو یو سړي ته شک راغی او یو طرف ته هم رجحان نه ځي نو دی به د سلام نه مخکې سجده سهو کوي یو سړي زیاتی وکړو دی به د سلام ګرځولو نه بعد سجده سهو کوي یو سړی په شک کې پرېوتو او یو طرف ته رجحان کېږي چې او داسې به یي نو بیا به هم دې سجده کم ټیم کې لګوي د سلام نه بعد دا به ته یادي که نه به یاد په باب السهو کې په اولني فصل کې حدیث راوړی دی عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده ان احدکم اذا قام يصلي پتاسو کې چې کله یو سړی منځه ته ودرېږي جاءه شیطان نو په ده پسې شیطان راشي فلبس علیه دی ګډ وډ کي حتی لا یدري کم صلی تر دې چې بیا د پته نه لګي چې څو رکعته مونځ یې وکړو ګوره یو سړی چې په منځه کې ودرېږي نو شیطان راشي
د دې منځه یو شیطان دی چې هغه ته خنزب ویلی کېږي. دا شیطان د ده کار دا دی چې دی په مسلمانانو باندې د منځونه ګډوډ کوي. د دې شیطان کار دا دی چې دی په خلکو باندې د مونځ ګډوډ کوي. نو بیا انسان ته دا پته نه چې د څو رکاته مونځ وکړو. فاذا وجد ذلك احدکم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې په تاسو کې په چا باندې دا حالات راشي فلیسجد سجدتین وهو جالس، نو دی دې دوه سجدې ولګوي په داسې حال چې ناسي. متفق علیه، دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. د دې ځینې دا مسله ثابته شو چې سجده سهو صرف دې دپاره نه دی چې منځه کې کمی او زیاتی به کېږي، بلکې سجده سهو د شک دپاره هم ده. د شیطان دا سړی ګډوډ کو، نو هغه ته بیا دا پته ونه لګېده چې څو رکاته مونځ یې وکړو. دا دوه رکاته او که درېو که څلورو، نتیجه او حل بیا دا دی چې دی به څه وکړي؟ دوه سجدې به وکړي، سجده سهو. بیا د شک مسله د دې ښه تفصیل په دې روانو حدیثونو کې انشاءالله راځي به. وعن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه، دا ابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث دے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا، اذا شک احدکم فی صلاته، پتاسو کی چې یو سړی په خپل منځ کې شکی شي، فلم یدری کم صلا، نو دته دا پته نه چې د څو رکاته مونځ وکړو، شک یې واچو. ثلاثا او اربعه، درې رکاته مونځ وکړو څلورو، دو شک کې دی. ګوره دا هغه مسله ده، هغه حالات دي چې یو سړی په شک کې پرېوتی دی او یو طرف ته رجحان نه کېږي. ثلاثا او اربعه، درې دي که څلور دي، یاره پته نشته. فلیطرح الشک، اولنی کار به دې ده وکړي چې دا شک دې بند کړي، شک دې شاته غوځار کړي. نو دویم کار به ده وکړي چې ولیبني علی ما استیقن، او کومه خبره چې یقیني ده په هغې دې عمل وکړي. یقیني کومه ده؟ یقیني کومه ده؟ کومه یقیني ده؟ اگر که دا رجحان یو طرف ته نه کېږي، هغه وایي زه شکي یم، ښه په څو کې شکي؟ وایي درې دي که څلور دي. نو دا درې یقیني ده او څلور شکي شو، نو بس دی دې داسې کار وکړي چې دغه درېو باندې د اکتفا وکړي، نو دغه درېیم شو، بل دې په څلور هم وکړي. یقیني ده ولیبني علی ما استیقن. او دا طریقې د ساتي دا په حج کې او عمره کې مې انسان مخې ته داسې مسله راځي چې د طواف چې زه کومه دا سویم چکر دی، درېیم دی که څلورم دی، بس ورته وایي دا درېیم دی. صفا مروه کې د زما سویم چکر دی، څلورم دی که پنځم دی، نو سویم دی، څلورم دی. جمرات یې ویشتو، شیطان یې ویشتو چې ما ګوره څو کاڼي ویشتو، څلور که پنځه وایه څلور. دا ډېر ښکلی قانون دی چې کله انسان باندې شک راشي او یو طرف ته رجحان نه کېږي. په دې سړي باندې شک راغی، درې رکاته مونځ دی که څلور رکاته به درې دی، بیا به څه کوي؟ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم. واضح دلیل دی چې بیا به دوه سجدې ولګوي د سلام نه مخکې. فإن كان صلى خمسا، که چېرته دې سړي پنځه رکاته مونځ وکړو، هلته دی شکي دی په درېو کې او په څو کې؟ په څلورو کې. نو هغه څو موږ ورته یقیني څو دي؟ درې.
او د کړي څلورو د کړي څو یوې پسې زیاتي کړو نو څو شو 15 دا خو د 15 رکعته لمونځ وکړو څو رکعته وشو 15 پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د دوو سجدو فایده دا ده فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته که چېرته د 15 رکعته لمونځ کړی نو د دوو سجدو د لاسه د ده لمونځ هغه جفت شو 4 رکعته شو وإن كان صلى إتماما لأربع او که چېرته د صحیح 4 رکعته لمونځ پوره کو كانتا ترغیما للشیطان نو بیا د دوو سجدو څه کار شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د شیطان د ذلیله کولو دپاره دا دوه شوې هر حال کې فایده ده که لمونځ دې زیات کړی نو د دوو سجدو فایده دا چې دا لمونځ به دله جفت کې جفت عدد کم یې وي 2 4 6 8 او داسې ځه نو 15 رکعته لمونځ یې وله څه وکړو هغه 4 شو او که چېرته دې سړي 4 رکعته لمونځ برابر وکړو بیا د 2 سجدې ولې ولګولې شیطان ذلیله شو ځکه چې حدیث کې دا راځي چې کله هم د آدم بچی سجده ولګوي نو شیطان په جړی شي وایي ما ته د سجدې امر شوی و ما ونه منله د الله خبره ذلت راته میلاو شو د آدم بچي ته د سجدې امر وشو سجده یې وکړه کله چې هم ته سجده لګوي نو په دې سره شیطان ذلیله شي او خوار شي رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی حدیث کې یو بله مسله ده شک دا ډېرې فایدهمنې مسلې دي او که دې دا یادې کړې او بیا ځان سره دې نوټ کړې نو د مرګ پورې به په منځ کې د سهو دا مسایل ته ډېر اسان شي او بل ملګري ته هم په اسانۍ بیانولی شي یو سړی دی د منځه د ختمېدو نه بعد شکي شو دا خو منځه په دوران کې شک راغی د هغې حال بیان شو منځه په دوران کې شک راغی چې 3 رکعته کې 4 دی 4 دی که 15 دی 2 دی که 3 دی حال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کو او زه به ګورې د درس په اخره کې एकदम چې ما چا نه تپوس کوم به چې وروره که داسې مسله راشي نو ته به څه کوې اوس یو سړی شکي شو د منځه نه بعد اوس بله مسله ده لمونځ یې ختم کو د جومات نه راووتو په کور کې ورته شک راغی چې ما د لمونځ 4 رکعته وکړو که 15 مې وکړو جواب دا دی چې دې شک ته به ګورې نه هغه عبادت اسم ختم شوی دی دا مسله اسانه ده هر عبادت نه بعد صرف لمونځ نه اودس دې وکړو ته وروسته شکي شوې موږ اوس دې شک ته مه ګوره ځکه چې عبادت شوی دی یو سړی په کور کې او په لارې شکي دی چې ما 3 رکعته لمونځ وکړو که 4 موږ دا شک غزار که لر که ته هغه عبادت خو اسم شوی دی دا دویم انسان دی چې منځ کې شکي شو دریم هغه انسان چې هغه د وسوسې بیمار دی او په مخ هغه په منځ کې دا سوچ راځي دا به دویم وي که دریم وي اولنی وي که دویم وي دریم وي که 4م وي 2 سجدې وي که 3 وي یوه رکوع وه که 2 رکوع وه سورې فاتحه به ما ویلي که نه به ویلي سبحان رب العظیم مې ګوره ووي که نه مې دی ویلی او داسې بیماران ښه ډېر دي الله دې موږ دې بیمارۍ نه ساتي دا بیماري انسان لیونی کوي ښه شیطان دومره په دې انسان زورور شي او دومره دی شیطان ته ځان حواله کړي چې اخره کې لیونی کړي یو کس ما ته به خپله خبره کوله وایي کله نه کله زه د منځه دپاره اودس کوم د 20 پیرو نه زیات وکړم اودس وکړم چې خپه به مې مینځلي که نه به په سر به مې مسح کړی و که نه دغه دې کې لمونځ هم بیا دغه شی دی دا سړی چې د وسوسو بیمار دی د ده د شکل هم اعتبار نشته ورسېدی که نه نو د چا شکل اعتبار دی کم سړی د وسوسو بیمار نه یو شرط او دویم په منځه کې دن نه وي
اوس یو سړی د وسوسو بیمار نه دی او د مانځه نه بعد ورته شک راغی دې شکله م اعتبار نشته دا مسلې واضحې دي که ګرانې واضحې دي او چې اوس د یو سړي په سر کې دماغ نه پرته او کاڼي پکې پراته وي نو زه چې صرف به پې هغه نه پوهېږي مونږ خو کوشش کوو حتی الوسع چې هره مسله جدا جدای کو یو ټکی جدا کو او بیانې کو زموږ دا خلک به پوه شي درې حالات شوبې درته وایم په منځه کې دننه شک یا دوه حالات ووځه خیره مسله لنډه که په منځه کې دننه شک منځه نه بهر شک د منځه نه بهر شک دا مسله ختمه کوی دې شک له اعتبار نشته منځه کې دننه شک په دوه قسمه دی منځه کې دننه شک په دوه قسمه دی یو هغه شک چې ښه روغ انسان یې وکړي او هغه ته د وسوسو بیماري نه وي نو دې شک له اعتبار شته ابه کوي څه د هغې حل په هغه حدیث کې بیان شو ښه په منځه کې دننه شک هغه سړي ته چې بیمار دی د وسوسو د دې شک له اعتبار نشته زمونږ ټول هغه وروڼه او خویندې چې د وسوسې په بیمارۍ کې پراته دي هغه ټولو ته زه دا نصیحت کوم او تاسو ورته هم دا خبره ورسوئ چې الله دوی په دې خبرو نه رانیسي د دوی د مونځ برابر دی دې لرې توجه نه ورکوي ځکه چې توجه ورکولو خو شیطان ترې لار کوله وکړه که د هغې نه به د حدیث راوړی دی وعن عبدالله بن مسعود رضی الله عنه عبدالله بن مسعود وی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د ماسپښینې مونځ 15 رکعاته وکړو حالانکه دی سو څلور دی خو څلور یې 15 وکړو فقیل له ازید فی الصلاة هلته مسله دا و چې پیغمبر له بچا بیا جواب نشو فتح به نشو ورکولی ولې کیدای شي الله ورته وحي کړي چې دا مونځ څو رکعاته وکړه 15 وکړه د منځه نه به کومه مسله کې مونږ لګیو نو په هغې ټیم کې به چا خبره نه شوه کولی کیدای شي پیغمبر ته وحي شوي چې دا مونځ څو رکعاته وکړه 15 رکعاته وکړه کله چې مونځ ختم شو د ملګرو خبرې کولې ازید فی الصلاة د مونځ کې که څه زیاتی وشو یعنې یو رکعت پکې زیات شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدې وما ذاک وی څه چله ولې تاسو دا خبرې کوئ وی یا رسول الله صلیت خمسا تا نن څو رکعته مونځ وکړو 15 وی فسجد سجدتین بعد ما سلم دو سجدې وکړې او کله وکړې سلام ګرځول نه بعد ولې زیاتی شوی دی منځه کې زیاتی وشو نو سجده سهو سلام نه بعد ده ګوره بیا د سجده سهو طریقه هم اسانه ده که د سلام نه مخکې طریقې لکه څنګه چې دا حدیث موږ سره مخکې تیر شو نو هغه طریقه دا ده التحیات به پوره کړي خپلې 2 سجدې به ولګې کوم چې په دې رکعت کې دي بیا به تحیات پوره کړي درود به ووایې او دعاګانې به وغواړې پوره کامل او سلام به نه ګرځې څه به وکړي بیا 2 سجدې به ولګې او د دې سجدې نه چې څنګه راپاسې د دویمې سجدې نه په دویم پیر بیا تحیات نشتي سلام به وګرځئ که د سلام نه بعدي نو بیا طریقه دا ده التحیات به پوره کړي تشهد درود دعاګانې هر څه به ووایې سلام به وګرځئ سلام چې دې وګرځو بیا به 2 سجدې وکړي او بیا به تحیات نه وی بیا به تحیات نه وی او سلام به وګرځئ
هغه حدیثونه کمزوري دي په کومو حدیثونو کې چې دا راغلي دي چې ته به نیم التحیات ووایې او بیا به نیم وروسته ووایې سلام نه بعد او بیا به دوه سجدې وکړي چې دوه سجدې دې وکړي بیا به دا نیم ووایې بیا به سلام وګرځې نه یو پیر به تحیات پوره کړي بس اخري دعاګانې به مو ووایې بیا به سلام وګرځې سلام چې دې وګرځې بیا به دوه سجدې وکړي د دې دوو سجدو نه بعد بیا تحیات نشتی بیا به سلام وګرځې اسانه که ګرانه ښه اسانه ده خو چې یو سړی ځان ته ګرانه یې کړي بل عضو مې یو نن سبا مولیان هم ډېر شوي دي خصوصا د فیسبوک د راتلو سره په تیلې نه چې د سر اوچتی وي لاندې ته مفتي او ملا پروت دي او بس ځان ته موبایل یې ښودی او څه کوي درس کوي نو یو پکې لګیا و ملا هم نه و قاري هم نه و خو بس ږیره پرېښودې او مسلې بیانولې اوس نن سبا دا قسم راوتې ده په دې فیسبوک او په دې یوټیوب باندې چې څومره ویډیو ډېر وکتلی شي په دې باندې پیسې هم میلاویږي چې کله ته داخله وکړي نو بعضو د دې دپاره هم زور لګولی نو هغه لګیا دی تیمم طریقه بیانوي و تیمم طریقه په حدیث کې څنګه ده لاسونه ځمکې له راواچوه موږ سره مسله تېره شوې ده که تاله درځي بچو په مخ به راکوي بیا چی شو دا داجي صاحب ته ووایه بس ختم یو ضربه ده خاورو له به یې راواچې که ډېرې خاورې په لاس پورې نښتې وي پوکې به ورکړي که نه وي ډېرې پوکې به نه ورکړې بیا به یې په دې مخ باندې داسې سرسري راکاږي او بیا ښی لاس د ګس لاس په شا او ګس لاس د ښی لاس په شا او خبره څه شوه ختمه شوه هغه مولوي صاحب وی اول به ګوتۍ لرې کړي او ګړۍ به لرې کړي بیا به نیت وی نیت چا ته یاد دی نویتونه تیمم دا ټکي ور چا ته یاد دی څنګه یې صاحب دا دومره اوږده قصه دا به ووایې بیا به د هغې نه بعد لاسونه ځمکې له راواچي او لستوړې به راغونډ کړي په دې کې خطا شو بیا به د هغې نه بعد ځمکې له لاسونه راواچي نو بیا به هغه که دوړه پوري نو هغه به چوف کړي نو بیا به داسې دا ښه باقاعده د ګوتو ترتیب هم خو ماته نه دی معلوم نو داسې د دې ویښته چې کوم ځای کې راخیږي دې ځای نه به شروع کړي نو بیا په دې سترګو په دې ګوټونو کې به دننه ګوته ووایي او دا پوزه به یې داسې بنده کړې او بیا به په ږیره کې داسې راشي ږیره کې به هم خاوره ووایي دننه نو بیا به وایي دویمه ضربه شي بیا به لاس راوځي چې بیا دې لاس راوځي نو بیا چې په دې څو ګوتې کېښودې ما ته طریقه نه ده معلومه څنګه ده دیسی ګوره لکه دیسی دا صحیح دی دیسی به راشي نو دیسی به راته وکړي بیا په دوو بیا به دیسی راشي دیسی بیا به دلته دا چل وکړي دومره اوږده قصه یې جوړه کړه د تیمم نه چې د کوم ځای نه کوم ځای ته بوتله او زار شم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه غلا کې هغه دغه وي بس وې ځمکې له لاس راواچو که دوړه وچوفي کې که نه وه بس په دې مخې دې سې راکاږه او دا خبره ختمه شوه ها به جدا جدا دي دغه پکې جدا تفصیل دی خبره مې دې پورې کوله چې د سجده سهو دا مسله څه ده اسانه ده که د سلام نه مخکې ده او که د سلام نه بعد ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوه سجدې وکړې بعد ما سلم وروسته د سلام ګرځولو دی ونه وي چې بیا پکې تشهد ووي وفي روایت بل روایت کې داسې راځي انما انا بشر زه انسان یما زه څه یم
انسان یما مثلکم ستاسو پشان. وسو کو دی بریلیانو سره په دې نه پوهي. د دې نه واضح دلیل بل کوم ځای نه راوړم چې پیغمبر بشر دی نور نه دی. انما انا بشر مثلکم زه انسان یما ستاسو پشان انسا کما تنسون زمانم دسی یریږي لکه څنګه چې ستاسو نه یریږي. الله اکبر. زموږ د عقیدت داسې واضحه ده. انسان دی بشر دی. ها وی دا حاجي صاحب وی ابو عبدالله چې هغه وایي چې تاسو سرسري مسلې کوئ د مسلو د دننه وی نه ننوځئ هغو ته دننه ننوتي دي او په دې کې سوچ کړی دی بیا یې دا راویستې دي. اوس دې کې کوم ځای کې دننه ورننوځو دا خو واضح خبرې. انما انا بشر مثلکم زه ستاسو په شان انسان یم. د ډېر وضاحت دپاره ورسره دا واوره انسا کما تنسون ما باندې هم داسې هېر راځي لکه څنګه چې په تاسو راځي. فاذا نسیت فذکروني نو کله چې په ما هېر راشي نو ما ته رایادوئ. واذا شک احدکم فی صلاته او په تاسو کې چې کله یو سړی په منځه کې شکي شو. موږ سره یو مسله تېره شوه. یو سړی په منځه کې شکي دی او یو طرف ته رجحان نشتی سجده به کله لګوي؟ سلام نه مخکې. و دا واوره دغه دویم دی چې کله تاسو کې یو سړی په منځه کې شکي شو فلیتحر الصواب نو دې دې کوشش وکړي د لټولو د هغه خبرې چې هغه یقیني ده. یو طرف ته دې رجحان بوځي یاره درې دي که څلور دي نه نه یقیني درې دي نه بس څلور دي څلورو ته رجحان ورکړو. ښه هغه ګوره رجحان نه و یو طرف ته او د دې یو طرف ته رجحان شتي. فلیتم علیه باقي مونځ دې بسې پوره کړي ثم لیسلم بیا دې په آخر کې سلام وګرځئ ثم یسجد سجدتین بیا دې دوه سجدې ولګئ. ورسېدې نو سجدې کوم ځای کې شوې ده؟ د سلام نه بعد شوې. یو سړی به وایي چې یاره کیدای شي په موږ باندې څوک رد وکړي چې دا تاسو چې کوم حدیث وایي چې زه ستاسو په شان انسان یم دا به کمزوری. نه نه دا واوره اخرنی سټمپ والا متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دی. چې څوک د سره مناظره کوي که نه چې پیغمبر انسان دی که نور دی بدقه ځان سره یاد ساته. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی زه ستاسو په ځان انسان یم زما نه مې یېرېږي لکه څنګه چې تاسو نه یېرېږي نو که چېرته په ما یې راشي نو ما ته رایادوئ. وعن ابن سیرین محمد ابن سیرین رحمه الله دا یو مشهور تابعی دی. نوم یې دی محمد ابو بکر الانصاری. مشهور تابعی دی او مشر تابعی دی. هغه د ابو هریره رضی الله عنه دا روایت بیانوي چې صلى بنا رسول الله صلی الله علیه وسلم احدى صلاتي العشي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو هریره وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ماسپښین او مازدیګر کې یو لمونځ وکړو. قال ابن سیرین امام ابن سیرین وی قد سماها ابو هریره. ابو هریره وی د دې منځ نوم اخیستی و یی مازدیګر ویلو یی ماسپښین ویلو ولکن نسیتو انا خو ما نه هېر شوی دی. ګوره دومره هغوی د دې حدیث د بیانولو احتیاط کوي چې کوم ځای کې دې نوم هېر شو نو هغه مسله اقا شان پرېښوده او داسې وي پیغمبر مونځ کړی دی یا د ماسپښینو او یا د مازدیګر لکه نوم یې ولې نه اخلي وی ابو هریره راته ویلي خو ما نه هېر شوي دي. داسې الله حفاظت کړی د دې وحي د قرآن او د حدیث. فصلى بنا رکعتین پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته مونځ وکړو یا خو مازدیګر و یا څه ماسپښینو هر یو چې خو 4 رکعته مونځ والا مونځو 4 رکعته مونځ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته وکړو ثم سلم و بیا سلام وګرځ. فقام الى خشبة معروضة في المسجد. په جومات کې یو لرګی پروتو یو روایت کې راځي د کجورې تنه پرته وه. په روایت کې داسې راځي چې د قبلي کې پرته وه. فاتکأ علیها پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغې ته ډډه ولګوله کأنه غضبان لکه غصه چې طبیعت یې ښه نه و.
ووضع يده اليمنى على اليسرى دا خی لاس په دې ګس کې خودو وشبک بین اصابعه او د یو لاس د ګوتې په دې بل کې ورننویستې ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى او دا خپل خی ننګې د ګس لاس په شا کې خودو دا به څنګه څنګه نو ګوتې خو به ګوتو کې ورکړي داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه و ډډه یې لرګي ته ولګوله ګوتې په ګوتو کې ورکړې حالانکې دې نه منه راغلې ده موږ سره مسله تېره شوې هغه د مانځه نه مخکې چې مانځه ته انتظار کړی اوس خو مونږ شوی ګوتې په ګوتو کې ورکړې او دغه شان ناسو غوسه و وخرجت سرعان القوم من ابواب المسجد کوم چې تادي هغه خو لاړ ووتو تادي ولا څه شو نه یې څه تپوس وکړو چې بهی 2 رکعته لمونځ شو دا څنګه دا ولې خو هغوی تادي و هغوی څه شو لاړ ووتو فقالوا قصرت الصلاه او په دې وتو کې وویل لمونځ قصر شو ښه الله ووایي چې 2 رکعته کوئ هلته دا مسله وایي چا به پیغمبر ته دې دلاسه نه شي ویلی کېدای شي الله ورته ویلي چې دا لمونځ څو رکعته شو 2 شو وفي القوم ابو بكر وعمر رضي الله عنه ابو بكر وعمر هم ناست دي مشران صحابه کرام ناست خنو دوی ولې نه وي فهاباه ان يكلماه د پیغمبر دغه عزت د لاسه او دغه د روب د لاسه چا ورسره خبرې نه شوی کولی او خصوصا دې ټیم کې څه و څه و چا ورسره خبرې نه شوی کولی وفي القوم رجل في يديه طول په قوم کې یو سړی و په دې صحابه کرامو کې چې دغه د لاسونه قدرتي اوږده و د عامو د انسانانو د لاسونه چې څنګه هغه د دې نه اوږده و يقال له ذو اليدين د مشهور و په دې باندې د لاسونو خاوند د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دا نوم یې ایښودی ذو اليدين خپل نوم یې و خرباق خپل نوم یې خرباق دی دینه دا مسلم ثابت شو چې بچا باندې داسې وصف یې ښوده چې د هغه بېعزتي پکې نه وي او هغه پرې راځي نو داسې دي جایز دي دا سړی لاړ په رسول صلی الله علیه وسلم پسې یا رسول الله ای د الله پیغمبره انسیت ام قصرت الصلاه تاسو نه هیر شو که نه دا مونځ قصر شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لم انسه ولم تقصر نه زما نه هیر شوي ده نه مونځ قصر شوی ته څه راغ پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمعات ته وی اکما یقول ذو الیدین دا لاسونو والا چې څه وایي دا خبره صحیح ده هغه ورته نعم وی او یا رسول الله خبره صحیح ده فتقدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورمخکې شو منځه ته فصلى ما ترک نو کوم لمونځ چې پاتې شو هغه یې پوره کړو څو رکعته 2 ثم سلم به سلام وګرځو ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول به سجده ولګوله د خپلې سجدې په شان یې د هغې نه موږده ثم رفع رأسه وكبر به سر اوچت کو الله اکبر ووی ثم كبر وسجد بیا یې سجده ولګوله مثل سجوده او اطول د خپلې سجدې په شان یې د هغې نه موږده ثم رفع رأسه وكبر به سر اوچت کو الله اکبر ووی فربما سألوه خلکو تپوس کو د امام ابن سیرین نه چې سلام یې ګرځولی او که نه وی ثم سلم بیا یې سلام وګرځو او دا به وی چې نبئت ان عمران بن حسین قال ثم سلم عمران بن حسین رضی الله عنه وی او بیا یې سلام ګرځولی متفق علیه دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی بل روایت کې حدیث راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې لم انس ولم تقصر كل ذلك لم يكن نه زما نه مونځ هېر شوی دی نه مونځ قصر شوی دی او په دې کې هېڅ نه دي شوي صحابه کرامو ته فقد کان بعض ذلك یا رسول الله یا رسول الله بعض پکې شوي دي دا نه مونځ هېر شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سجده ولګوله کله سلام نه تاسو ونه اورېدو وی راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 رکعته مونځ یې وکړو ثم سلم به یې سلام وګرځو بیا یې 2 سجدې ولګولې نو سلام نه مخکې شو که وروسته اشکال راغی دې کې زیاتې د سلام راغلی و
ذهن خو داسې مخکې لاړ شي چې کمی دی نو پکار دا و چې دا سجدې کله وې د سلام نه مخکې وې که نه خو په دې منځه کې زیاتې هم شوی دی او زیاتې څه شوی دی سلام پکې ګرځېدلی دی چې هغه د سلام د ګرځولو ځای نه و ورسېدی و که نه ښه په دې کې دا مسله که امام د منځه نه باید خبرې وکړي د مقتدیانو سره نو بې دې سره جایز دی چې دی د لمونځ وروسته پوره کړي په دې خبرو سره نقصان نه رسي ځکه چې دا خبرې تعلق ساتي د څه سره منځه سره دویم امام پکې کور ته لاړ چې لکه حدیث بعضو حدیثونو کې واضح راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ او بیا یې راوویستو چې یا رسول الله راشي نو دې نه دا مسله ثابته شو چې معمولي فصل راتله داسې نقصاندې خبره نه ده لکه مثال کې 15 منټه تیر شو 6 منټه تیر شو بیا خلکو امام ته ووایي راغی بس دغه ځینې د لمونځ څه کي پوره دي کي ها که وخت ډېر تیر شي نو بیا به دا لمونځ د سر نه کوي داغين بعد حديثه وعن عبد الله بن بحين رضي الله عنه عبد الله بن بحين رضي الله عنه روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر پیغمبر صلى الله عليه وسلم مسبقين موسكي امامتي وركولا فقام في الركعتين الأوليين نيدو ركعتنا باسد لم يجلس كي ناس تستا تشهد يرشو تباسد لم يجلس بيكين الناس فقام الناس معه نخلكم دا غسر باسيدو حتى إذا قضى الصلاة كلتي منس ختمو وانتظر الناس تسليمه أو خلقوا انتظارك دا غد السلام قرزولو كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم الله أكبر يوي دو سجدي ولا قولي دا السلام دا قرزولو نمخكي بي سلام وقرزولو ولي دلته دا سجدې د سلام نه مخکې کمې د څه شي شوی دی دا اولنۍ قاعدې متفق عليه ده حديث بصحيح بخاري صحيح مسلم كده الفصل الثاني كي حديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه عمران بن حسين وي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم منځ کو فسحب ایږي خطا شو فسجد سجدتين نو دو سجدې ولګولې د سلام د ګرځولو نه بعد یې سجدې وکړو دو سجدې ولګولې ثم تشهد بیا تشهد وي ثم سلم بیا سلام وګرځو تشهد مسله به کې راغله کومه چې موږ لکسات مخکې ذکر کړی چې دا مسله څه ده کمزوري ده رواه الترمذي ده حدیث امام ترمذي راوړی دی دې حدیث سره به څه کوو محدثین دا وایي دا حدیث شاذ دی دا د صحیح حدیثونو او د مضبوطو حدیثونو خلاف دی او په خپله به د عمران بن حسین حدیث اوس بللای شي په صحیح مسلم کې دی دا په ترمذي کې دی هغه په څه کې دی په صحیح مسلم کې چې د هغې په سند کې شک نشتی په هغې کې عمران بن حسین دا زیادت نه دی ذکر کړی چې تشهد یې پکې ووایي دا زیادت صرف یو راوي دی په دې سند کې راځي چې هغه ته اشعث وایي دا زیادت هغه د خپل ځان نه کړی دی یعنې موږ سره مخکې حدیث تیر شو د عبدالله بن مسعود چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو بیا دوه سجدې وکړي بیا سلام وګرځو خو تشهد تذکره پکې ونه کړه اوس ګوره د عمران بن حسین بل حدیث روان دی هغې ته غوږ کښېږدي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مغيرة بن شعبة وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا قام الامام في الركعتين امام چې کله د دوو رکعتو نه پاسي لکه لنډه قاعده تې څه شوه یېره شوه او دی پاسېد فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس او دی په دې لاره کې روان دی لا ودرېدلی نه دی پوره او رایات شو ته چې ما نه خو تشهد پاتې شو نو واپس دې کېږي وإن استوى قائما او که دی ودرېدو نیغ فلا يجلس نو بیا به نه کښېني وليسجد سجدتي السهو او په آخره کې د دوه سجدې ولګوي رواه ابو داود و ابن ماجه د حدیث امام ابن ماجه امام ابو داود راوړی قیل همدې دې مسلې ته ګڼي کله چې نی خبر د شاتني او د مقتدیان نو امام نه کله د منځنۍ قاعده پاتې شي بس هغه ودرېږي چې ودرېږي بیا خو واپس نشي راتلی
پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع وکړه واپس راتله څه دي حرام دي منع دي او د شاته نه بس بیا هم لګوي سبحان الله سبحان الله هغې بس د غلی شکل تا چې دومره سبحان الله ووایي او هغه نه واپس کېږي خو دې مسله کې څه چل دی ځکه نه واپس کېږي او بعض امامان ما لیدلي لږ ساعت مخکې ما وکړي امامان له پکار چې خصوصا دا مسلې زده کړي بعض امامان مې لیدلي ودرېدلي او خلکو به شروع کړي سبحان الله سبحان الله هغه بیا کېږي د اوس دې مسلې نه دی خبر چې کله د نم لنډه قاعده پاتې شوه او ته په دې لاره کې وي یعنې لا پوره ودرېدلی نه وي نو واپس شه او که ته ودرېدلی وي بیا به نه واپس کېږي حدیث کې ته یو فایده ذکر کړم کله داسې هم کېږي چې یو سړی هسې بس داسې لږ معمولي د دې ځمکې نه جدا شوی او رایت شي ورته چې زه خو پاسم او دلته لنډه قاعده ده په دې هېڅ هم نشتي سیده سهو به نه کوي ولې ځکه چې نه کمی کړی دی او نه زیاته کړی دی ورسېدی به که نه الفصل الثالث کې حدیث دی عن عمران ابن حسين رضي الله عنه دوز عمران بن حسين حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر پیغمبر صلى الله عليه وسلم د مازدیګري منځ وسلم في 3 ركعات او سلام وګرځو په څو کې په 3 رکعاتو کې ثم دخل منزله بیا کور ته ننوت فقام إليه رجل يقال له الخرباق یو سړی پسې لاړو چې د هغه نوم څه خرباق وكان في يديه طول او دغه د لاسونه اوږده و فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دغه کار ذکر کو چې یا رسول الله تاسو خو 3 رکعاته مونځ کو فخرج غضبان يجر رداءه پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمنډي وهلې او د صدر راښکودو حتى انتهى الى الناس خلق تر ورسېدو وی اصدق هذا دی رښتیا وی قالوا نعم وی او رښتیا وی فصلى ركعة نو رکعت وکړو مونځ یې څه کو پوره کو ثم سلم بیا سلام وګرځو ثم سجد سجدتين بیا 2 سجدې ولګولې ثم سلم بیا سلام وګرځو ولې د سلام نه بعد زیاتې د څه شوی د سلام د ګرځولو شوی رواه مسلم د حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی ګوره د عمران بن حسین حدیث دی په صحیح مسلم کې دی دلته یې ونه وي چې د سجدو نه بعد تشهود وي او دا حدیث هغه حدیث نه مضبوط دی او د دواړو راویان یو دي دا عمران بن حسین هغه عمران بن حسین هغه د ترمذي روایت دی او دا د صحیح مسلم روایت دی پای کې یو راوي دی اشعث چې هغه د پکې زیاتې کړی دی وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف وي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوریدلی دي من صلى صلاة يشك في النقصان چا چې منځ کو دی په دې کمی کې شکی دی فليصلي حتى يشك في الزيادة نو دی دې منځ کې تر دې چې شک په زیاتي کې وکړي رواه احمد د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی مطلب دی دا دی یو سړی شکی شو چې 2 دی که 3 دی نو څو شو دا 2 شو او 3 دی ورسره زیاتېږي 3 دی که 4 دی او یو طرف ته رجحان نشتی نو څه به کوي 3 شو حدیث را حدیثونه ختم شو خو یو څو مسلې درته ذکر کوم ذکر کوم که نه ټیم یو څو منټه شتي که ستاسو اجازت وي ځکه چې په منځ کې پکې حضراتو د نصیحت وشو موبایل والاو ته نو هغوی هم څه ټیم واغستو یو مسله دا ده یو سړی دی منځ کې خطا شو یو رکعت ترې پاتې شو لاړ د جومات نه ووتو چا ورته په لاره کې وي یو رکعت ترې نه دی کړی دی به څه کوي دا جواب دی که فصل لګي نو دغه دې پوره کړي او بیا دې سجده سهو وکړي او که وخت پکې ډېر اوړېدلی یو سړی د ماسپښین لمونځ یې 3 رکعته وکړو ماښام ورته چا ووایي اوس به څه کوي دا لمونځ به د سره کوي ښه بله مسله یو سړی دی په منځ کې یې زیاتی وکړو 4 رکعته لمونځ یې 5 وکړو
پته ورته ولګي چې ما خو 5 وکړو بس دې 2 سجدې ولګوي د سلام نه بعد. دته خو وروسته پته ولګېده نو سلام نه بعد. خو یو سړی دی هغه ته په دې 5م رکعت کې پته ولګېده چې زما دا رکعت زیاتي دی نو دی به ډایرکټ کینی. دا فایدهمنه مسله یې ساتي. بس وایي دا رکعت دې څه کړي دا به پوره کوي یو دې پسې بل وکړي په خټه کې دې اوبه ښه ډېرې کړي. دایم زیاتې کړی دی یو رکعت پسې بل هم وایي زیات کا چې جاخه کې بیا خو سمه جاخه وکړه. نه یو سړی دی 5م رکعت زیاتي کو دی خطا شوی دی د رکعت په منځ کې ورته رایت شو چې یاره زه خو په 5م رکعت کې یم چا وله فتحه ورکړی نو دی به ډایرکټ څه کوي کې به ني اوس مخکې به څه کوي تشهد به ووایي اول تحیات به نه وایي تحیات به ووایي تشهد دعاګانې هر څه به وکړي سلام به وګرځوي او بیا به 2 سجدې وکړي او بیا به سلام وګرځوي ورسېدې په دې که نه ښه د ټولې مسلې خو هله دي چې کله د انسان نه واجب کار پاتې شي خو که د یو انسان نه رکن پاتې شي د رکن نه بغیر خو مونځ نه کېږي که نه لکه اوس یو انسان دی په یو رکعت کې 2 سجدې په ځای یوه ولګوله او سجده د مانځه څه دی رکن دی نو دی به اوس څه کوي دی به سجده سهو هم کوي او دا رکن به هم کوي. لکه اوس یو سړی دی زه به تاسو ښه پوه کړم سبحان رب العلا ته هیر شو سبحان رب العلا رکن نه دی واجب دی نو بس دی 2 سجدې ولګوي دغه سبحان رب العلا کمی څه شو پوره شو. خو چې رکن دی نه پاتې شو نو سجدې به هم لګوي او دا رکن به هم کوي. مثال بله درکړم یو سړی دی رکوع ته هیره شوه ډایرکټ لاړ سله سجدې له او رکوع د مانځه څه دی رکن دی نو دی به اوس څه کوي یا دی کوي په اسانو الفاظو سره دی به که نږدې او بلې رکوع ته نه یې رسېدلی نو واپس دې شي رکوع دې وکړي او بیا دې پسې نور مونځ پوره کړي او په آخره کې به 2 سجدې ولګوي. ها یو سړی دی رکوع ته پاتې شوه سجدې ولګولې او هغه بلې رکوع ته ورسېدو د بل رکعت هغه رکوع ته ورسېد نو اوس ده ته موږ وایو چې ته مخکې مونځ پوره کړه هغه رکعت هغه تا چې پکې رکوع نه وه کړې هغه پالتو شو ختم شو او دا رکعت د هغې په ځای شو او مخکې پسې اوس مونځ پوره کړه. واضحه ده لکه 2م رکعت کې تې رکوع موږ وایو چې په 3م رکعت کې تې رکوع څه شوه پاتې شو او دې 4م ته پاسېدو په 3م رکعت کې تې رکوع پاتې شو او دې پاسېدو څه ته 4م ته او په هغې کې رکوع ته ورسېد نو دا 4م رکعت یې سویم شو 3م شو او هغه 3مې چې کړی و هغه څه شو ختم شو اوس دې بس یو بل وکړي هغه به 4م شي او بیا به سجده سهو وکړي. په دې ورسېدی که نه. بله مسله یو سړی دی 2 پیرې خطا شو 3 پیرې خطا شو نو دی به هم دقې 2 سجدې لګوي. لکه یو سړی دی په منځه کې 100 پیرې خطا شو 2 پیرې دی به 4 سجدې نه لګوي دی به څو لګوي هم دقې 2 3 پیرې خطا شو هم دقې 2. بله مسله یو سړی دی سجده سهو ته یې رشوه کله داسې هم کېږي سلام یې وګرځوي وایي زه به 2 سجدې لګوم هلته څه شوې هېرې شوې که نږدې وخت کې ورته رایاد شي بس دا 2 سجدې دې وکړي او سلام دې وګرځوي وشو. که ډېر وخت بعد رایاد شي نو بیا د علماو 2 قوله دي. یو قول د محققینو علماو دا دی چې بس د ده نه دغه سجده ساقطه شوې ده او الله دې ورته عفو وکړي مونځ یې شوی دی ځکه چې ډېر وخت پکې واوړېد. او شیخ ابن باز رحمه الله دا فتوا ورکړې ده که وروسته ورته هم رایاد شي بیا دې هم احتیاطاً 2 سجدې ولګوي او بیا دې سلام وګرځوي. ورسېدې به وکړه. اوس موږ سره صرف مسلې پاتې شوې چې امام او مقتدي که امام خطا شي مقتدي به څه کوي دا مسلې به ته پر روان درس کې بیانومه نور د سجده سهو مسلې ټولې بیانې شوې. خو زه په اخره کې که تاسو یې بده نه ګڼئ او تاسو نه زه امتحان والم نو سم خیال دی
ها یو سړی دی تا نه تپوس کوم یو سړی دی جومات ته راغی په منځه باندې ودرېدو په درېیم رکعت کې سلام وګرځو او کور ته لاړ چا ورته ووایي چې تا خو 3 رکعته کړي دی به څه کوي په زوره به ډوډۍ دې خوړلې او تا ته وایم که ستا دا جواب صحیح دی چې دی به وخته ګوري که وخت لږ تېر شوی بس دغه رکعت دی بس یې پوره کړي خو په یو ځای کې خطا شوې سجده سهو به د سلام نه بعد وي سلام به وګرځئ او بیا به سجده سهو وکړي 2 سجدې به وکړي او بیا به سلام وګرځئ صحیح شوه که نه تا نه تپوس وکړم حاجي صاحب تا نه دا تپوس دا دی چې یو سړی د سلام ګرځولو نه مخکې دا 2 سجدې لګوي نو په څه طریقه به یې لګوي صحیح د جواب خو مختصر جواب دی راکړو تفصیلي دا و چې کوم د رکعت هغه 2 سجدې دي 2 هغه به ولګوي بیا به تحیات پوره کړي تشهد درود دواګانې ټولې به ووایي او بیا به څه وکړي بیا به 2 سجدې ولګوي د هغې نه بعد بیا بل تشهد تحیات څه نشتي او نه څه ذکر شتي او بیا به سلام وګرځئ بل تپوس او مخکې کوي سجده سهو نه وروسته څنګه سجده کوي ودې کوي سجده سهو وکړو د هغې نه بعد بیا هغه پاتې شوی رکن کوه داسې خو نه کېږي اول به هغه پاتې شوی رکن وکړي او بیا به سجده سهو ښه بل سوال دا دی ستانه بل سوال دا دی یو سړی دی منزل راغی او په منځ کې دننه شکی شو چې 2 رکعته مونځ دی که 3 دی څه به کوي او کوي به څه 3 او 4 کې چې شکی دی صحیح دی جواب دی خو دې نه ښه جواب داسې و ګوره اوس که ته ما نه تپوس وکړي چې یو سړی راغی او په منځه کې شکي شو چې 3 رکعته دي که 4 نو زه به دله د جواب نه مخکې بل جواب در کوم هغه دا دی که دا سړی بیماري د شکونو نو بیا د شک له اعتبار نشتی او که دا سړی روحي نو بیا شک له اعتبار دی اوس راشي دویمې مسلې له د سړي رجحان شتي یو طرف ته یو شتي به چې رجحان شتي په هغې د عمل وکړي او 2 سجدې دي د سلام نه بعد ولګي او بیا د سلام وګرځي که رجحان یو طرف ته نه وي نو کوم چې کم دی هغه یقیني دی په هغې د عمل وکړي او بیا د لمونځ پوره کړي او سجده سهو به کله لګوي د سلام نه مخکې بل سوال ستانه ستاسو نوم دی ستانه سوال دا دی فرمان صاحب یو سړی دی دا اولنۍ لنډه قاعده تې ویره شوه د 2 رکعته بعد شي دا تې یېره شوه او 3 رکعت له روان و لا ودرېدلی نه و پوره په لاره کې و دی به څه کوي او په لاره کې ورته رایاد شو که لاره کې بارک الله فیک وایي که په لاره کې لا پوره ودرېدلی نه ورته رایاد شو نو دی به څه کوي واپس به کینی او که ودرېدلی بیا به نه کېږي او کوي به څه په آخره کې به د سلام د ګرځولو نه مخکې 2 سجدې وکړي ورسېدو په دې که نه بل سوال حاجي صاحب تا نه سوال وکړم
صحیح په ډاډه دې ونه وي چې وکړه. دا سجده سهو چې ده دا به کله کېږي، یعنې ولې موږ دا سجده سهو کوو په منځ کې؟ د څه د لاسه کېږي؟ یا زیاتې وشي یا کمې وشي، بس یا شک شي. درې وجې ما ذکر کړي، بارک الله فیک. حاجي صاحب دوه ذکر کړي، یا زیاتې یا کمې، او درې موجه څه ده؟ هغه شک دی. باقي ډېر اهم مسایل پاتې شو، هغه به زه انشاءالله پر روان درس کې تاسو ته بیان کړم چې کله مقتدي په امام پسې شاته ولاړي او دا مقتدي په خپل منځ کې خطا شي، امام خطا شي، نو دوی به څه طریقه کوي؟ دا به انشاءالله موږ پر روان درس کې ذکر کوو. اگر که دا باب ختم شو، د دې نه بعد چې کوم باب دی هغه سجده تلاوت دی. سجده تلاوت مسلې به بیانېږي. دا سجده سهو دی پسې کومه سجده ده؟ سجده تلاوت. انشاءالله د هغې مسایل به بیانو سبا او بل سبا او د هغې نه بل سبا، یعنی منګل، بود او جمعرات درس به نه وي، ځکه چې زما څه مصروفیات دي د 3 ورځې، نو زه به د درس په ټیم کې مصروفه یم. نه سبا او بود ورځ او بیا د جمعرات په ورځ د جمعې په شپه یعنې درس